वसनदना व हबीबना व शफीअना व करीमना व रहमतना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नासु वल हिजारतु अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यअसूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वअन मुआवियत इब्न अबी सुफ़यान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाइदुनल अअज़म रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वअन उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलामुन अला खैरिल अनामि व सय्यिदी सलामुन अला खैरिल अनामि व सय्यिदी हबीब इलाहल आलमीन मुहम्मदी फ़ाक़न नबिय्यीन फ़ी ख़ल्क़िन व फ़ी ख़ुलुक़िन फ़ाक़न नबिय्यीन फ़ी ख़ल्क़िन व फ़ी ख़ुलुक़िन वलम युदानूहु फ़ी इल्मिन वला करमी। दरूद शरीफ हो गया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सलातन दाइमतन मक़बूलतन तुअद्दी बिहा अन्ना हक़्क़हुल अज़ीम। वाजिबुल एहतराम काबिल क़द्र इज़्ज़तमंद मशरान व कशरान अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्म नवालुहु व अज़्ज़ इस्मुहु वला इलाहा गैरुहु मुसर्रद मा कामिल मनसिब का। इज़्ज़तमंदो द शव्वाल मुबारक म्या शुरू दा यानी ज़रकूटी अख्तर म्या शुरू दा। पदी म्याश्तों की ज़मुंगा अल्हम्दुलिल्लाह द पाकिस्तान
چې څومره اسلامی مدارس دي نو په هغې کې علماء کرام مسلمانانو ته دا درخواستونه کوي چې تاسو خپل بچي خپل بچې هغه مدرسو کې داخل کړي نو چونکې د اسلامی مدارسو د داخلو ورځې دي نو په دغه مناسبت باندې ما ستاسو مخ کې د الله د کتاب 28 سپارې د سورۃ تحریم یو آیات تلاوت کړ په دې آیات کې الله جل شانه په والدینو باندې دا ذمہ داری اچولې ده چې اے ایمان والو تاسو خپل ځان او خپل بال بچ دا د جهنم د اور نه بچ کے یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو اے مومنانو قو انفسکم و اہلیکم نارا خپل ځانونم بچ کے خپل اولادم بچ کے د اور نه کم اور وقودها الناس والحجارة چې دا هغه اور خشاک خلق دی او کانی دی هغه اور نه ځان بچ کې چې دا کم اور خشاک خلق دی او کانی دی علیہا ملائکتن پدید جہنم و پدی اور بانی فرشتے مقرر دی غلازن چی زڑون نسختی دی زڑکی نرموال نشتا شدادن پا پکڑ و پنیولو کی مضبوطی دی غلازن د زړه نه سختی دي زړه کې رحم نه راځي پچې زړه نه خوږي او شدت په نیولو کې سختی دي دانه چې ته په زور باندې ځان خلاص کې درې صفت الله دلته د دوزخ د فرشتو بیان کړو یو صفت غلاظ زړه کې سختی ده زړه کې سختی ده لیکن رحم نشتا د فرشتو زړه وی ښا حضرت اسرائیل علیہ السلام نے ازل تپوسو شو ویتخو دخل کو روحو نالے خلقو نا روح باسے دا اختلافی مسئلہ دا چہ اسرائیل علیہ السلام صرف دا انسانانو دا پیریانو روح علیو کنا دا تمامو حشرات الارض دا تمامو حیوانات روح دا اختلافی مسئلہ دا بعض علماوی اسرائیل علیہ السلام چہ سمرزی روح دی نو پاٹولو بانے داغی روحون اسرائیل علیہ السلام علی بعض وی نا اسرائیل علیہ السلام صرف دا انسانانو قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم بہرحال نویتا خود خلق روحون آلے پا دی جون کی جتا سمن دا خلق ساگان اغشتی پا
ستا پچا باندې زړه سوځېدلی دی په چا زړه کې رحم راغلی دی په چا د زړه ته دړ میلاو شوی دی وی او یو ځل مې زړه ته دړ راغلی وی کم ټایم وی یو کشته روانه وه او هوا د مخالف سیډ نه راله کشته وړېده په هغې کې یو زنانه وه د بال بچ بیماره وه په دغه دوران کې د دغه زنانه ماشوم پیدا شو په یو تخته باندې یو تخته وه په هغې باندې زنانه پاتې شو دغه دوران کې د هغې ماشوم پیدا شو نو چې کله ماشوم پیدا شو ما ته بر نه حکم وشو د دې مور سای والا د مور نه روح والا وی ما خو د الله د حکم تعمیل وکړه ما روح واغشته لیکن د دې ماشوم باره کې مې زړه ته دړ میلو شو دې ماشوم به په دې تخته باندې څه چل شوي وی بر نه الله ورته فرمیل ته چېرته روان یې وی زه د یو بادشاه د یو ظالم روح اغشتون روان یم وی هغه ته چې د چا روح له روان یې دا هغه په تخته باندې چې کوم ماشوم و دا هغه ماشوم دی نو د فرشتو الله دلته کې درې صفات ذکر کړي دي یو صفت دا چې غلاظ زړه نه سخت دي بل شداد پکڑ کے مضبوطی دی دریم صفت لا یعصون اللہ ما امرهم اللہ جو ورته حکم کوي د ویخته د سر برابر هغې کې کمې نه کوي او بل ويفعلون ما يؤمرون اللہ چې ولې سوی هغه کوي نو اللہ فرمائی ایمان والو اے مومنانو دا هغه اور نه ځان بچ کې یوازې ځان نه بلکې خپل اهل خپل بچی دا هم د جهنم د اور نه بچ کې اوس به زما عزتمندو اور نه به بچي څنګه بچی به څنګه د اور نه بچ کو ځان به څنګه د اور نه بچ کو چې زه بچوله علم وښیم زه بچوله دین وښیمه زه بچی دینداره کم نو بیا به زه به هم بچیم او زما اولاد به هم بچ وي او که نه صرف دا چې بس بچی روړه او بیا پرېږده څه کوي به کوي نه الله فرمایي ځان هم بچ کا خپل بچی هم بچ کا زما عزتمندو درخواست لکم چې څوک زما په خبره پوهېږي او څوک د لوډ سپیکر په ذریعه د میډیا په ذریعه باندې درخواست کوم چې که چېرې دواړه جهانه کې عزت غواړئ او د بچو د طرف نه چین سکون غواړئ خپل بچی په مدرسه کې داخل کړئ الحمدلله ثم الحمدلله په دې د الله شکر ادا کو پدې زو تاسو د الله شکریا ادا کو نن قدم بیرتا الحمدلله مدرسې دي پرون یو عالم راغی ما ته مولوی صاحب جمعې بیان کې ویناو کچې مونږ سره الکان داخل شي نن نه تسار یو مولوی صاحب زه تاسو نه تپوس کوم مسلمانانو د دې علماو په سر باندې څه سنډا خپۍ خیدا چې هغه تا ته منت کوي ماله بچی راکا چې زه ته عالم جوړ کړم ماله لور بچی راکا چې زه ته عالمه جوړه کړم زه ته حیا وښیم زما عزتمندو د علماو ذمهواري ده الله جل شانه د علماو او بیا په حدیثو کې مقام څومره دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا ځان نه خبر نه کوم د حدیث په حواله ته کوم چې ستا بچې د کور روزي قاعده ورسره ده نورانی او بغدادي قاعده ورسره ده ا د کور راوته او دلته جمعات ته راغی قاری صاحب ته کېناست
جماعت کی ہوتا استاد ہوئی وایا بچی بسم اللہ الرحمن الرحیم دا معشوم پا وڑا جبا بانے ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث کی راضی دا دی بسم اللہ سرا دا دی معشوم دا مور پلار غٹ وارو ٹول گناہون اللہ معاف کرو غٹ وارو گناہون اللہ معاف کرو بیا حدیث کی راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من خرجا فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع کم انسان دا علم پا طلب کی دا اللہ پا دا علم پا طلب کی دا کور رہا تا دے دا اللہ پا لار کی دے سو پوچھ دے واپس راگلی نہیں سو پوچھ دے واپس نہیں راگلی دے دا اللہ پا لار کی چلی مقام سمرہ دے عزت مندو من قرأ القرآن رسول اللہ فرمائی من قرأ القرآن چاچ قرآن ہوئے وعمل بما فیہ قرآن کی جسدی باقی عملوں کا البس والداہو تاجن یوم القیامہ ددغی معشوم مور پلار تبا اللہ یو تاج ور پسر کی دا قیامت پر رضبانی زوؤہو احسن من زوء الشمس دا غیر انابا دنور درنانا زیادتی مقام سمرہ دے مقام سمرہ دے بیگامی کتاب کا دے اللہ دے متصف ہوئی گی بیگامی کتاب کا دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن تلے گلو پا گورنر باندے تو اللہ نے جکم کساننا سے خبر بانے پے گی خبر بانے پے گی یمن تلی گی پا گورنر باندے نو پیغمبر علیہ السلام اور سرا پا جیلب کے روان دے داغد اور اس خطیدو دا پر روان دے مقام تو گو رہے دا عالم قرآن دا حامل قرآن دا حافظ قرآن مقام سمرہ دے اللہ سر سمرہ مقام دے دا اللہ پیغمبر سر سمرہ مقام دے او اے خرسر یا مسلمانہ تا سر کم مقام دے تا پا ایمانی ہویا ستا بچے چکل اسکول تا دی ستا بچے چکل اسکول تا دی نو مور سار وقتی پاسی پراٹا پخا کی جامی اسری کی پین شٹ اسری کی مور والا سر غوڑ کی زما بچے اسکول تروان دے زمان پا دے معاشرہ کے الحمدللہ زمان دا دکلو علاقے خار کی معشومان اللہ ٹائی واچائی چکم پیشاور ماڈل والا وغیرہ ہائی لیول بین اسکولوں نے دی ایو والا ٹائی واچائی معشوم تیار کی پاکی کپڑی والا ور کی ولی زمان بچے اسکول تا دی او دلتا چا ستا معشوم مال سبق ترہ دی ستا معشوم چا مال جماعت ترہ دی عالمہ و حافظ لا جماعت تا دی زاکسر دیزنا معشومان ولی گم ورشہ لکا کپڑی بدلے گا پس خواہ کپڑوں کے رولی کے مالا زیو اسکول کے پرون دفتر کے ناس تو دا اسکول پا دفتر کے پرنسپل سے سر ناس تو یوم کس سے کم دے نوجوان علکو اگر دا خپل بچو دا پار ایڈمیشنو کا داخلے والا اکڑا نو پرنسپل اگر کس تا ہوئی علکا شاپر روالا کتابونے والا پا کیوا چوا اگر ورطوے سر جی بس پریدا زب بازار تا زمولتا بولے بیگون علم پا بیگونو کی بولا تاثر دا معشوم دا انگلیش او دا میس او دا کمیسٹی او دا بیالوجی دا کتاب احساس تا تا پا ایمانی وایا تا چرتا دا معشوم قیدیلا گتا چھولی دا چرتا دا معشوم لگا سپارہ گنڈلی دا سپارہ والا ورکا کشلی دلیوں کو زڑی دلتا جراش اکثر پدوم رسخا کپڑوں کے برا معشومان نولی کی جماعت تا دا زماستا پڑکی دا قرآن دا قدر دے یو معشوم دا یو سبجیکٹ دا پارا تا معشوم لے ٹیویشن نیسی ناگل 2000 و 2500 و 3000 داگر ٹیچر لا تا ماہانا فیس ورکے دلتا والا زو قرآن خیم معشوم تا 100 روپے فیس دے او استاجی دا سکے 100 روپے تا پا 100 روپے فیس سکے زما عزت مندو زماستا پڑھے کہ دا قرآن قدر نشتا مونگا اکثر دے مدرسوں کے معشومانو تو گو مقبل الحمدللہ مدرسہ کے تو مونگ سر الحمدللہ جماعت کے چکم مدرسہ دا ما پا معشومانو بانے زما سکار دے
ما ماشومان ته هر یو ماشوم چې مدرسې ته راځي سبق ته راځي پټکې به وي چې زما د ماشوم په دې وخت کې چې کوم دی ذهن سازي ده وشي چې دا پټکې دا زما د محبوب سنت دي دا د پیغمبر اسلام سنت دي زما ټول ماشومان الحمدلله پټکې وي زما عزتمندو موت سره د قرآن څومره قدر دی اکثر زه دې نه ماشومان ته ملکه زه ورشه شابه د کپړو ته دې وګوره د مخ ته دې وګوره مور سره دا غم نشته چې زما بچې مدرسې له دي زه دا صفا کم دله مخ وینځمه دله چې کوم دی زه پاکې کپړې ورکم او د سکول لپاره چې کله ماشوم ځي سکول له ماشوم ځي نو هغې له مور یې مور سره خواري کوي الله دې په دې میندو باندې رحم وکړي خدای دې نو عرض مې دې پورې کولو چې موت سره د قرآن څومره قدر دی موت سره د عالم او د مدرسې څومره قدر دی او راشه اوس وره چې زما د محبوب سره د عالم څومره قدر دی د حافظ څومره قدر دی خبره مې څه کوله حضرت معاذ صاحب پیغمبر علیه السلام لېږلو یمن ته په ګورنرۍ باندې نو اوښه نبی علیہ السلام ورته معاذ د اوښه باندې سور شه اوښه باندې سور شه وی ټیک ته یا رسول الله صحابو کې منلو صحابو کې د پیغمبر د خبرې قدر و موت اثر د پیغمبر د خبرې څه قدر دی پیغمبر وی ګیره مخ رایا زه وایم زما خپل کار وکړي پیغمبر وی سرتور سر مګرځه پیغمبر وی پنسي د ګیټې نه مخ کته کوه پیغمبر وی د غیر خلکو تشبه مکوه من تشبه بقوم فهو منهم پیغمبر فرمائی چا د کوم قوم سره مشابهت اختیار کړه قیامت پر ورځ به هغوی سره وي من تشبه بقوم فهو منهم دا د پیغمبر حدیث دی ځان نه مې عربي نه ده جوړه کړې چې چا د کوم قوم سره مشابهت اختیار کړه په لباس کې په وضاقت کې زما پیغمبر فرمایي فهو منهم د قیامت پر ورځ به هغوی سره نو حضرت معاذ سے په سورلې باندې پوخ باندې سور شو چې سور شو پیغمبر علیه السلام ورسره پیادل روان دی ما ته لږ ګورئ پیغمبر علیه السلام ورسره پیادل روان شو دیخوا صحابو کې ادب دی ورته وایي فداک یا رسول الله فداک ابي و امي اے د الله محبوبه مور پلار مې دنه قربان شه دا خو ما د پاره ډېر د افسوس خبره ده چې معاذ په سورلۍ باندې دی سردار دو جهان چې کوم دی پیدل روان دی ما ته حیا راځي ما ته شرم راځي زه شرمېږم چې زه په سورلۍ باندې مو تاسو په پیدل روان یې سردار کونین ورته فرمایي معاذ تا ته پته شته اے معاذ تا ته پته شته چې زه ستا ولې قدر کوم زه تا ولې په سورلۍ کښېنوم په خپله ولې در سره پیدل روان یم د هغې لویه وجه دا ده معاذه چې ستا په زړه کې د الله کلام پروت دی خبره کې الله کلام دی ځکه ستا قدر کوم ته مې په سورلۍ کښېنولې او زه سره پیدل روان یم زه ستا د دې سینه کې چې کوم د الله علم دی او د الله کتاب دی زه د دې قدر کوم بیا ورته فرمایي معاذ یا معاذ کیدی شي چې ته بیا مدینې ته واپس راځې نو کیدی شي معاذه یا به زما جومات ته راځې یا به زما قبر ته راځې چې ته راځې کیدی شي معاذ زه به نه یمه معاذ چې ته راځې ته به زما قبر ته راځې زه به دنیا نه تللی ما به دنیا نه رحلت کړې وي ته به زما جومات ته راځې او ته به زما قبر ته راځې خو ګوره معاذ وی لبیک یا رسول الله الله پیغمبره وایا نبی علیہ السلام ورته خبرې کوي په خبرو کې یو خبره ولې دا وکړه وی معاذه ته به ځې تا به د عوامو سره د عامو خلکو سره مناسبت راځي تا له به فیصلې راځي بما تقضي په څه به فیصله کې فیصله رااله د دوو جګړو په منځ کې د دوو کسانو په منځ کې جګړه وشوه بما تقضي فیصله به په څه کې وی بکتاب الله معاذ سے فرمائی دا اللہ محبوبہ اللہ پا کتاب با فیصلہ کم اللہ کتاب پروتے اللہ پا کتاب با فیصلہ کم فَإِن لَمْ تَجِدْ
کد اللہ پا کتاب کیا اگر مسئلہ نوا قرآن خو اجمال لے نو کہ قرآن کیا خبر نو بیا بس سکے نو حضرت معاذ سے فرمائی فبسنتکا تا اللہ محبوب بیا با ستا پا سنت بانے ستا پا حدیث بانے نن خلق دا حدیث نے انکار کئی اب رمی یو بدقسمت ہو دا ویزا حدیث منم نا دا حدیث نہ منم تو مسلمان ہے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی محبوب میں دا مرگ پوکی دا وفات پوکی پری فرمائی لیو دوسن اللہ پریدم یو دا اللہ کتاب دے بل زما سنت دی لن تضلوا تاسو بچرن گمراہ کے گے ما تمسکتم بہما سو پوچھتا تاسو پا دے دوسن عمل کرے نوے فَإِن لَمْ تَجِدْ کہ زما پا حدیثو کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیا بسکے نو حضرت معاذ سے ورطا فرمائی بیا با دا صحابو اجماع تا گورم دا صحابو اجماع تا بگورم زکا نبی علیہ السلام فرمائی اصحابی کن نجوم زما صحابہ ستوری دی بی ایہم اقتدیتم احتدیتم چھے بکم یو پس روان شوئے تاستہ با ہدایت ملوشی لا یجتمع امتی علی الضلالہ حضور علیہ السلام فرمائی زما دا امت اتفاق با پا گمراہین درہ دی دا بیدینے پا خبر بانے با زما امت نہ جمع کیئے نو کچھر دوی جمع شو فَإِنِ اجْتَمَعُوا کچھر دوی جمع شو فَأَنَا بَرِيءٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ بَرِيءُونَ مِنِّي ای زمانہ ویزارو زدہ غوی نے ویزارو نوے کچھر قرآن حدیث کے نوا بیا بر صحابو اجماع تا گورم وے کچھر صحابو پہ اجماع کم نوا بیا بسکے ناغور تو فرمائی حضرت محاسب فَبِرَّئِي بیا بخپل سوچ بانے دیتا بیا قیاس کوئی اصول شاشی رنبنے خبرہ چھے ادلہ دا شرع دلائل دا شرع سلور دی قرآن دی حدیث دی اجماع دا صحابہ دا او قیاس دی قیاس سلور مدرجہ کی دے بہرحال نبی علیہ السلام تا دعا اکڑا نبی علیہ السلام تا دعا اکڑا وی اللہ دے علم کی برکت واچوا بیا ورطا فرمائی یا معاذ وی لبائی کی یا رسول اللہ اتق دعوت المظلوم خبردار گورے تا حاکم روانے تو بطور حاکم روانے اتق دعوت المظلوم دا مظلوم دا خیرون ازانو ساتا چابانی ظلم ہونے کی اگر کافر ولی نہ دے تا پہ ظلم ہوگا دا مظلوم دا خیرون ازانو ساتا اور مکہ سے وشوا حضرت معاذ رضی اللہ چکل واپس رات لو نو چرا گئے دا نبی علیہ السلام وفات شیو دا نبی علیہ السلام قبر مبارک تو رکھے پچھو گئے وہ جڑل اللہ محبوبہ تاسو کو جزر اس خطولم ما تمویلیو چھ معاذا تا چرازیو نے زمان قبر تبرا دی اگا خبر را یاد شوا حضرت معاذ سے پجڑا شوا مقام سمرہ دے زمان عزت مندو حضرت معاذ پسور لے محبوب کبریا پیدل لوان دے نو اللہ فرمائی یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو اے مومنانو قو انفسکم پل زانم بچ کے و اہلیکم پل اہل اولادم بچ کے نارا دا غورنا وقودو الناس والحجارہ چدا گئی خشاک خالق اوکانی دی نظام عزت مندو ٹائم برابر دی درخواست لکم الحمدللہ منگسر چم گاون کے پدی جوختا علاقہ کے الحمدللہ دا بناتو مدرسیشتا پڑلور اگینا عالم جوڑا کا پل زوی اگینا حافظ عالم جوڑ کا پل بچی پا مدرسہ کے منگسر دلتا شاہ خالد مولی صاحب دی مدرسہ دا الحمدللہ دا بناتو دا بنینو دوارو ڈب کے منگسر دا مولانا قارب مشتاق صاحب مدرسہ دا الحمدللہ دا اور دلتا کے چری پول سر بلا مدرسہ فرسٹ ٹیم سیکنڈ ٹیم دوارو کی دلتا منگسر زیارت کری کی جوختا دا حضرت مولانا نعیم اللہ صاحب جامع عائشہ مدرسہ دا زمان عزت مندو خپل زان و خپل بچی با دا اورنا علا بچ کو چا منگ خپل بچے ام مدرسو کی کینو زمان دا بچو پا سر بانے اگر دا حیالو پٹا راشی منگ بچی خپل دیندار کو نو الحمدللہ زمان عزت مندو دا مدرسی دا گیر چاپیرا دا مدارس دا سشے دے دا تبلیغ والا مرگری دا نن چسوی روزہ کی کم راغلی دی او دوی دا منظر رستو مازیگر ماخام با دوی ستاسو کسی تا در دی تاس دا با دین دعوت تر کئی پا موبائل بانے پا ریڈیو بانے پا اخبار بانے قرآن حدیث بیانی گی دلتا کی قرآن حدیث بیانی گی جمعہ کی پا مقبرہ کی قرآن حدیث بیانی گی دا ٹول یاد ساتے
دا اتمام حجت تی اٹکے یاد کے دا اتمام حجت تی ورځ باندې دا ونوي چې ما ته خو پته نه وه زه خو نوم خبره چې بچی به عالم کوم او لور به عالمه کوم او زه به پخپله د شریعت مطابق ما ته خو پته نه وه دا چې څه کېږي دعوت و تبلیغ یا چې کوم دی مدرسې الحمدلله خانقاهونه دا چې څومره د امت سوچ او فکر دی دا ټوله دا یو ټکی دی چې هغې ته وایي اتمام حجت الله ستا بانه ختموي د قیامت په ورځ دا ونه وي اوس بله خبره ده چې تا ځان ړوند کړون کړی دی نو انشاءالله کوشش به دا کوو چې خپل بچي د خپلو بچو د مستقبل سوچ به کوو دا سوچ خو ما سره هم شته تا سره هم شته چې زه بچي له کور جوړ کړم زه بچی له چې کوم دی کوټه جوړه کړم زه بچی له واده وکړم زه بچی له ده وکړم خو دا سوچ فکر ډېرو کمو خلکو سره دی الحمدلله د دعوت او د تبلیغ په وجه باندې الله د ډېرو خلکو په ذهن کې دا خبره واچوله چې زوی عالم کا زوی حافظ کا زوی لور چې کوم دی عالمه کا نن زمونږ د زنانو زمونږ د جینکو د حیا کم لیول دی حیا 0% ته راغلی ده د دې مدرسو په وجه باندې زما عزتمندو الحمدلله جینکې په بورکو کې شوي د جینکو په سر باندې لوپټې شوي د هلکانو په مخ باندې ګیرې شوي دا د دې مدرسې او د دې دعوت او د تبلیغ برکت دی نو انشاءالله مدرسو سره به تعلق ساتو مدرسو له به چندې به م ورکوو انشاءالله مدرسو له به خپل بچي م ورکوو انشاءالله بچو باندې به علم کو په بچو به حفظ کو او بله خبره ده چې الله جل شانه نه به وله د شپې غواړم الله نه به غوښتنه کو یا الله زما بچي د قرآن حافظ کې یا الله زما بچي د دین عالم کې یا الله زما بچي ما دپاره یو وظیفه در کوم چا قرآن ویلی وي یو وظیفه ځان سره یاد وساتئ ستا په کور کې ټینشن ستا د بچو د طرف نه ټول خفګان دا به ختمیږي کلم چې مونځ کې فرض کې نفل کې واجب کې چې کم مونځم کې نو چې کله ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دا چې کله ووې نو سلام مه ګرځوه سلام لا مه ګرځوه د سلام نه مخکې د سورة فرقان اخیری آیتونو کې ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما دا ووایه بیا سلام وګرځوه الله پاک به کور کې اختلافات ختم کی بچی به الحمدلله نیکانی بچی به تا دپاره قرة اعین وي د سترګو یخوالی وي کوي به انشاءالله څوک به کوي څوک به دا وظیفه کوي آیات به څوک یادوي اوس پوهېږي مفته سودا زما عزتمندو پخوا چا ټپه کړې وه وایي دیدن مې کور له وله یوړه دیدن میں کور لولا یوڑا پا قدرمن جانان میزان بے قدر کنا دا مفتی وظیفی دی خدا پا دی بانی با انشاءاللہ ستاسو جا کم دے سوی ستاسو با بچیم نیکانوی ستاسو بچو او بل کم معشومان یاد ساتے کم معشومان چی دا نافرمانی یا بار بار جاڑی زد کئی مور تا ویا ماسخوتن چې کله ماشوم وده شي داسې ګز یو نیم ګز فاصله کې د کټ نه لرې ودرېږه اعوذ بالله بسم الله ووایه او درې ځلې قل هو الله احد ووایه ماشوم باندې چوف کا الله پاک به دا ماشوم د ده ذهن به دې وخت نه دینداره جوړ کړي دا ماشوم به انشاءالله مونځ ګزاري دی به دینداري الله یې د عمل توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين وصلى الله تعالى خير